په مزار شریف ښار کې یوې مېرمنې د ښځو لپاره د کاري زمینې برابرولو او د ښځو لپاره د مناسب ځای پیدا کولو یو ځانګړی رستورانت جوړ کړی. د دې رستورانت مسؤله وایي په دې ځای کې 9 مېرمنې په بېلابېلو برخو کې کار کوي چې لوستې مېرمنې پکې هم شاملې دي او ډېری د ښځو د خوښې وړ خواړه تیاروي. دغه مېرمنې خوښي څرګندوي چې کاري زمینه ورته برابره شوي، خو د مسؤلانو څخه غواړي چې افغان مېرمنو ته لا ډېره نوره کاري زمینه برابره کړي. امارات اسلامی وقتی که شروع شده بر ما بسیار زیاد کمک ها کردن. مانع نساختن، ما خانم‌ها کار میکنیم، دختر خانم‌ها حتی بسایی خود امارات اسلامی ما را اجازه داد که شما کار کنید، به شما هیچ مانعی نیستن. در این قسمت خیلی به ما کمک کردن این رستوران، نیازهای خانواده خود میتونم که از این کار خود برآورده کنم. د رستورانت مسؤله وایي دې ځای ته ډېری ښځې راځي ځکه د آرامښت احساس کوي. نوموړي د حکومت او ملاتړي بنسټونو څخه غواړي چې ښځو فعالیتونو ته پراختیا ورکړي. همیشه میایم ما در اینجا غذا میخوریم، بسیار راحت، آرام، آسوده، چرا که پخت پز از این توسط خانم‌ها صورت میگیره، بسیار صحی هست. ما اینجا بسیار زیاد راحت هستیم به خاطر از اینکه کل خانم‌ها با ما ارتباط دارن، خودشان میارن سرویس میکنن، ما هر چیزی که میخوایم مثلا غذای دلخواه ما باشه برشان فرمایش میدیم، امور بر ما میارن. په هیواد کې د نظام په تغییر سره د ښځو فعالیتونو پر وړاندې د اندېښنې ویره وه. په دې وروستیو میاشتو کې لیدل کېږي چې ډېری ښځو بیرته خپلو فعالیتونو ته مخه کړې.